د تمدن جوړونکي عناصر. په تېره ویډیو کې موږ د تمدن د لفظي تعریف په اړه باندې خبرې وکړې. اوس راځو د تمدن جوړونکو عناصرو په اړه خبرې کوو. دا چې تمدن له کومو عناصرو څخه رامنځته شوی، په دې اړه امریکایي عالم ویلیام جیمز ډورانټ داسې نظر لري. هغه د تمدن لومړنی جوړونکی عناصر کار بولي، چې په عملي بڼه کې د کښت کار، راکړه ورکړه، د کانونو ایستل، ترانسپورت، د سړکونو جوړول، د کانالونو کیندل او داسې نور پیل شول. او تر ټولو لرغونې بڼه یې د مصر په لرغوني تمدن پورې تړاو لري. د تمدن دویم عنصر دولت دی، چې په ښکاره توګه کولی شو هغه د هند او سومر په لرغونو ټولنو کې وګورو. د تمدن دریم عنصر اخلاق دی. د اخلاقو دا رسم او دود د مصر، بین النهرین، آریانا او چین په لرغونو دربارونو کې کتلی شو. د تمدن څلورم عنصر دین دی، چې هغه هم لرغونی تاریخ لرونکی وي. همداراز پوهه، هنر، ادبیات او فلسفه یې له نورو عناصرو څخه دي چې یو تمدن جوړوي. اړینه ده ووایم چې تمدن د معنوي او مادي اړخونو د سیاسي او ټولنیزو سازمانونو درلودونکی دی، په ځانګړې توګه د فکري او معنوي ژوند. ویلیام ډورانټ باوري و چې د تمدن ټول عناصر له ختیځ څخه سرچینه اخیستې ده. دا و د تمدن د جوړونکو عناصرو په اړه معلومات. راتلونکي ویډیو به د تمدن د دورو په اړه وي. تمدن څو دورې لري